مرچکیا حاجی ډېر اړ ستړی کې یار ډېر نارواګه یاده پکې قسم په خدای دا هغه په موږ ګور کړو خو دې پیره مو بکو غیا پکې بیا وشو بس دغه حل دی کنه یار تاسو مته بس بیخي پام کوی نه پټي ته راښکاره کېږي نه دا حل دی کنه السلام علیکم ککیلالا وعلیکم سلام خلاله په خیر علي خیر څنګه خیر خیر دی بالکل خلاله څنګه علي بچي خیر دی په طبیعت خیر دی ته جوړ پټي کې لګیا یې ها پټي کې لګیا یم تا څنګه را پیښه وکړه ککیلالا زه خو یو مشوره دلته در کومه څه مشوره یار یو سړی راځي ووټ واري او بیا پته نه لګي زه هم دې پیله دې وټونو ته ودرو خلاله مړه په دې لانجه مې ماړه وه یاره داسې بیا برنده پټي دا کار هم پاتې شي ته کې خو نه که نه راځه ته زما وې دا وټونه رانږدې دي او دې پیله مونږ مشوره کړې د ملګرو تا وټونو ته ودرو ها خلاله مه کوه د دې شته کار نه به مې وباسې کلي خلک تا سره ودرېږي ووټ دله درکوي هغه خبره خو په ګل بدله ده خلاله خو لکه ګور د پټي کار دی او بیا به له دې نه وځو الله دې خیر وکړي که نه مالم یو ورځ دوه ټیم راکې مرچکي سره فیصله وکړمه که نه چې هغه څه وایي زه صحیح دی ته پې هغه سره صلاح وکړه که نه وکړو بیا به میلاویږو انشاءالله ها ته څه کې ایسار شه اوبه وڅښه که نه مهرباني لړمه خو بس په دې باندې صلاح وکړو زوی سره او بیا به میلاویږو ښه زه په مخه ریښه خلاله څنګه چلې شولې مور سنډلې او لیاقت خان بس لګیا و د باد باران هم پته نه لګي د مرچکي ته مې زوی ویم راځه چې لړ شو چې دا شولې وسنډو هېڅ پته نه لګي بالکل او د ژمي جړۍ چې دا جړۍ ماتې شي بیا خو ودرېږي نه توپ بارانونه یې دا خو لیاقت خان خو بس څوک یاره بس مجبوري ده باران د طرف نه هېڅ پته نه لګي الله دې رحم وکړي بس الله دې هغه وکړي پکې خیر وي امین نور سره مخکې څه پوزیشن دی څه پکې کوې پوزیشن خو دا دی بس غنم به کرو نو تماکو ته نه پرېږدې نه ما یې غنم به وکړو غنم ښه دي تماکو ته اړې جوړه نه ده دونه یاره ټیک ده په غنمو خو هم ډېرې غټې خرچې کېږي ورورې من غنم دی 500 روپۍ ډي پي مساله ده دا خو د لیاقت خان خو بس څه ناڅه خو به کول غواړي که نه خو دا غنم ښه دي دا ځمکه جوړه ده غنمو له غریبانان خو هم ټول مزدوري کوي 600 دیاړي کوي غریبانان وروره چې 600 دیاړي تروړه په 1500 روپۍ تروړه ده دا خبره 500 کیلو دړۍ چینی شوه بالکل صحیح دا به وروره د ډنډې خو څوک نه راډکوي که نه شي روان دي مهنګۍ په بر روان د غریب سړی تباه دی د غریب سړي څوک تپوس نه کوي مالدار خو نه کوي 50,000 شپېته 2 لکه روپۍ میاشت لي او لیاقت خان غریب سړی تباه دی دا خبره ده السلام علیکم ککیلالا وعلیکم سلام څنګه الله هلاله بخیر څنګه ککیلالا خیر هلاله څنګه خیر ککیلالا کاغذونه هم جمع کو ما وی چې زه دې علاقه کې لږ ګرځو وټونه وغواړو داسې خو نه کېږي په دې کلي کې به ګرځېدم غواړي ته خو دلته بېغمه ناست دی داسې وی نو موږ ته خو پته نه ده که نه تا ته پته نه ده موږ سار پټي ته راشو دا خو به تاسو راته لینډ سیټ کوئ لیاقت خان دا خو مې خبره یېره و ما وی تا سره صلاح کوم په دې باندې خلال بچې راغې پرونو پټي ته او وی الیکشن ته دې ودرومه ککیلاله نو ما ورته مونږ خو سار پټي ته راځو مازدیګر ترې نه ځو په دې لینونو نه پوهېږو د پټي د کار نه به مو وباسې نو ما ستاسو څنګه خوښه دا خو ډېره ښه خبره ده الیکشن کول خو ډېر ګناه پکې نشته بس ښه صحیح ټیک ټاک ودرېږه مونږ د سره یو مونږ ته پوره سپورټ کوو د علاقه کې به زه ګرځم ستا نه کم سړی وټ نه درکوي بېقاعده به زه کوڅې له ورځم مونږ ته به یم چې بهي دا سړی ښه سړی دی غریب سړی دی او دې پهله د لوټونو ته ولاړ دی زمیندار سړی دی او انشاءالله تعالی چې پاس شي پوره مدد په سره کوي چا څه کاري ما ته به وایې بس لیاقت خان دا خو چې تاسو را سره منډه وښې ډاډګیرن راکوئ نو انشاءالله وځو به نو اوس څه کوو ورځو زه چې داسې وځو چې لیاقت خان در سره ولاړ دی نو بیا خو به را سره ټول خلک ودرېږي خو زه چې داسې چکر ووو که نه مرچکیه ته دې پټي کې لګیا یم موږ راځو ښه لیاقت خان راځئ لکه دا نه ګولې چمچمار را منډې وو یاره سپینه دلته د سلام باسي خبر خو نه یو نه کنه چمچمار خبر مې کڅه چلې کګي هوټون درا دلته درس غوبل کلی دا سو یاره زه خو غریب وم ته سړی او ما سره په الیکشن کې ودرېږي او زه به د ذات مې دوړه نه کم چې دې مطلب الیکشن وګټي ودرېږي ته راځه ته
خلاله او بلاله او علاقه هم وکړه الله دې هر پردې راواچو بیخي لومبې ځل دې په دې شیزونو هم نه پوهېږو کنه بس علاقه کې وګرځېدو ووټونه مو غوښته او انشاءالله خلک خو را سره ښه کلک ولاړ دي ځکه چې د چا کوڅې له ځو نو وي ووټ په درکوو بس دا خو زمونږ هغه زاړه محنتونه دي خیال دې د غم خاده هغه بس الله دې پردې راواچي بیخي لومبې ځل دې ما خو دا اړه داسې غبراویږي چې غبراوېږم بس دا خلک به موږ له ووټ راکوي انشاءالله بل څوک دی نه پاس کړي دي ته پته ده بس الله دې خیر وکړي د خیره دي نو بس خو به شي انشاءالله الله به خیر کړي کچراله ورګاله کدي واجد आवाज وکړي څه وایو کوم څنګه دې کاکیلا خیر څنګه الله خیر دی کاکیلا اورېدلې وې چې ته الیکشن ته ولاړې او کنه بس دا د خلال دی بلال دی نه خلاصې د مرال را پس نو ما وی راشه ودرېږم بس کا خبره ده ما نه میټینګ کړې دي ډیره کې مې چیو په پروګرام کړی کسان مسانو میټینګ ولا کوو نو دومره اچانک بس موږ په تاسو ډیر مې نیو تاسو پرې پټه موږ ډیر مې د تاسو حق لا کولاړیو میټینګ بس ټیمي میټینګ با تقریبا 10 بجو کې وي صحیح ده په مو کسان دا مسانو کړی دي صحیح ده کنه بس صحیح ده در بشو درځو به صحیح ده موږ سکار دی په اردو صحیح ده دا صحیح خندړو ده دا باندې په ما هدا السلام واجد علیکم. السلام علیکم وکیلانا زنده‌باد وکیلانا زنده‌باد وکیلانا زنده‌باد وکیلانا سوق خلال بد کنه یار مون خدا شیزونه نه دي کړی چتا کنه خیر ده خیر ده حوصله کتیلاله وکیلانا الیکشن څه خبره وکیلانا زنده‌باد وکیلانا زنده‌باد 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 وکیلانا زنده‌باد السلام علیکم لیاقت خان څنګه الله خیر دی په طبیعت یې اراده کینه کینه تاسو کینه دی خو کینه غیر ته من معنی دی خو کینه 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 لکه کینه کینه بده دی کینه کینه وکیلانا زنده‌باد څنګه چې تاسو ته پته ده عزتمندو زما غریبانانو عوامو چې راتلونکي الیکشن ته زه ولاړم خو زه تاسو سره د دروغو وعدې نه کوم زه به تاسو له د جازونو ګراوند جوړوم په دې ګمبد کې بل ځای کې نه څنګه چې تاسو ته دا پته ده دا موټر وې به درله زه مردان ته وباسم چې مس مردان ته به تاسو په 5 منټو کې راسئ یو څو نورې او دان تاسو ته پته ده د جازونو ګراوند بل جوړوم د ښای سکول سره څنګه چې تاسو ته پته ده د یوې بلې خبرې نه مو خبرومه زما مخالف زلپوهان ولاړ دی سپین خانو دا درته ګورې صحیح خبره کوم داغه د دروغو په وعدو باندې بیخي دوکه نشي زما غریبانانو عوامو ګورې دا درته اوسم ویم بیا هم درته ویمه چې کوم ځای ته م ځي هسې بوس باد خبرو پسې بیخي لاړ نشي سم یي دا غریب ککیل اعلی به درله وکیلانا وکیلانا زنده‌باد السلام علیکم جمال څنګه الله خیر دی په طبیعت یې چته روانې بس کلی ته تلم ملک سودا پسې یار سودا نه مې معنی راغلی دي بس سودا مې ورو دکانونه بند دي یار نن د جمعې ورځ نه ده نو بس پته راته نه ونه تاسو څنګه چې تر خیر راوړل دی بالکل مونږ خو داسې ورکو د مرګري پسې ما یې ووټ پته وغواړو دته مې ته یاد کړی نو جمال دې ته مو ورکو چې دا ووټ یې وغواړو بس الله پاک را الله راکې راکړه ګوره نیت صفا منزل آسان تابعدار کدی خانه چې څو منډه ترلې زمونږ لا څه خدمت نو تابعدار یو او هیڅ ضرورت نشته کور ته راتلو ما وی منډه بم را سره وې او بالکل به منډه همغه سم ووټ خو دې دا خو ما ته پته ده بس تاسو چې مونږ سره کومې منډې پلار په نیکه والي دا خو مونږ ته پته ده بالکل بس زمونږ لا څه خدمت تابعدار بس زمونږ درنه زو به دغه سلا ده صحیح چې ده به مشکل وکړي وشو ډېره مننه او ډېره بس مننه. یې کور مشکل سپین هان زنده‌باد سپین هان زنده‌باد سپین هان زنده‌باد السلام علیکم زما خوږو وروڼو څنګه چې تاسو ته پته ده چې الیکشن ته ولاړې ما
او زما په مقابله کې کاکي لالا ولاړ دی کاکي لالا بله جلسه وه پاسول یې کولو وي زه به موټر وی جوړه کړم او ګاډي به خلکو له والمه نو هغه چې پاسول کوي د کاکي لالا په دغه باندې مه دوکه کېږي هغه بله داسې پاسول کړي د جازونې رپورټ به جوړ کړم د پلانکي رپورټ به جوړ کړم موټر به جوړ کړم موټر هم جوړه شوې موږ له مه جوړوه د جازین رپورټ هم جوړ شوی انه ته جوړولی شي تا له سکوټ درکوي د کاکي خان په خبرو مه دوکه کېږئ اوټ ماله راکړئ زه به مو ښه خیال ساتم हाँ जी 10 रुपये राला का نشته معاف نو کوه عوام نشته نو تقریر کوو معاف نو عوام हाँ जी عوام خو نشته چاته تقریر کوي څه لکه چا خو لیدلي نه زم بس په پټو سترګو لګیم په اوږدو لګیم چا خو لیدلي نه یو हाँ जी راځه راتښته तुम हालाړي یاده خو زوی جوهر پسې مرغي که نه د ده نم به د اوټ غوښتنه وکړو ځکه هېڅ پته نه لګي منځ کې بس دوه ورځې دي خیال دی دا به چکر مو ریپورټ ومټو کړه جوهر لاله سره ملو شو واو راځه بس داسې اردو السلام علیکم جوهر کاکا دی وعلیکم سلام بخیر کې لاله څنګه څنګه حال خیر دی په طبیعت السلام علیکم جوهر کاکا څنګه مورا په خوګه بس داسې رالو ته ما وی سلام لم به ورشو لګو هله ګوله ده که چا خبرو کې را نه شي نو ما وی چې دا اوټ مونږ له راکړې ولې نه ککیلاله اوټ پوم تاله درکو زه ته مې ویم راځه چې ورشو ورپسې هسې نه ویم دوکه شي الیکشن شروع دی او تا له خو پته ده که نه تقریرونه هم ډېر ګرم ګرم اخوا سپین خان لګیا دی نو وایم هسې نه چا خبرو کې راشي نه نه بیغمه شه ککیلاله مونږ تا سره ولاړ یو او د هغه چې څه وایي که نه دا ګورې نه شي کولی او زه خو تا له پته ده غریب سړی یم چې څنګه مې مخکې د عوامو خدمت کړې داسې به اوس کوو جوهر کاکا خپل کار کوه لګیا یه او د کاره دې وباسو نه خو دغې خبرې راغلي وو درته مو ووې پوه شوې او زو درنه مونږه ها صحیح ده بیغمه شه مونږ تا سره ولاړ یو راځه یو پیاله چای به را سره وڅښې وشو ډېره مننه بس الله دې ګلې ګلزار کا لاړو ښه جوهر کاکا صحیح شو درکو به اوټ په درکو ها زه راځه همه زم درتلو والم دیره کې کسان ناست دي هغې له لږ ورشه که نه د دردمه صحیح ده بیا درځم دی جوهر کاکا لږ رالمه صحیح السلام علیکم السلام علیکم جوهر کاکا وعلیکم سلام په خیر څنګه سپین خان څنګه چلې جوهر کاکا خیر دی برابر پټي کې لګې او له خیره څنګه دې را پیښه وکړه بس دې خو رالم جوهر کاکا اوټون ته ولاړم الیکشن ته او خاص تا پسې رالم د ککي لاله مقابله کې ولاړم مې چې اوټ به راکې هغه ته مې پاتې رانولې ولې نه تابعدار سپین خان اوټ په درکو ښه ښه بس دې وینا بس راغلو مې چې اوټ به خامخا راکې ولې نه اوټ ستا دی ښه او چمچمار مې بل خوا لېږلی دی هغه اوټونو پسې ګرځي نو مې چې زه جوهر کاکا بس په خپلې ورشم صحیح ده که نه ښه جوهر کاکا هغه نیکه دې څنګه دی نیکه خو مې ښه دی خو په قبر کې دا څه وایې مونږ ته خو بیخي پته نه وه یاره خفه نه شي ته صحیح دی جوهر کاکا خپل کار کوه داسې بره چم ته وردم چمچمار پسې صحیح ده صحیح ده صحیح دی السلام علیکم دی بس د عوامو خدمت وکړي 2 کاله وشو چې نیکه مو مړ دی دی اوس راغی زمانه تپوس کوي خو د اوټونو وخت دی زمونږ نیکه هم ورته یاد شو او مونږ هم ورته رایاد شو خو زه ګورو به الله دې خیر وکړي راځه چې ورشو دې چمچمار پسې خلاله دا اور غوښتنه ترې وکړو خیال لري خبره دې مې یو بل سره خوله والې ده کار به وشي ور ولې وټاکه چمچمارو ای چمچمارو خیر په خیر څنګه چلې په خیر چمچماره څنګه حال دی خیر دی څنګه چلې خیر دی بالکل حالات ښه دي خیر دی ما دې خلال ته ووایم چې ورشو چې د دې اوټ غوښتنه ترې وکړو هسې نه وایم سړی دوکه شي سپین خان سره خو یې خو ګوره تا له خپله د هغه پته ده څونه وخت یې ورسره وشو لسته کاله خو به ورسره ستا کېږي که نه نو ما یې دوکه نه شي دا یو اوټ چې دا ضایع نه کړي قیمتي اوټ دی نو وایم دا موږ پسې واچوه وایي لکه کیله اوټ ستا دی زه اوسه پورې سپین خان سره وم او ما ته پته راغله پاس کېږي انشاءالله اوټ خو ستا دی خو زما به صحیح دا کار به وشي که نه دا کومه خبره ده کېږي به هغه ته به مونږ له ګوره اوټ راکې او مونږ به دغه نه کوو او بیا ستا دا اوټ خو دونه قیمتي دی چې د سپین خان سره د 10 کاله په تالي وخوړه د هغې باوجود هم ته ما له اوټ راکې نو خامخا به ستا کار کېږي خلاله د ده کار وکړه بیا ها بیغمه شه دا کار به کېږي ښه صحیح ده صحیح ده یاره چمچماره اوټونه خو مو هسې مبیله که نه په بکسه کې اوټو ام ماتلو ستا هغه اوټ چې ته لاړه
ترى سپین هان کاکې لاله باندې زورور شو او اول ما 20 روپۍ هر شو بل خبردار چې یو شتا یو زما به وړو په دې ته نه پاس کېږي انا داسې پریس کې زما پیشو ماته مې پاسه لکه چې بیا چا رنګ وکړو. هلو السلام علیکم. څنګه حال دی؟ خیر دی؟ خدای دې وبخښه څنګه حال دی؟ بس حالات یاره داسې حالات وو بس زما خو خدای شته که د ځان نه څه یقین و چې زه به پاس شم. بس دا ټول یاره ستاسو د دې عوامو دغه دی بس خدمت دی او ما ته پته ده چې امکان نه و زمونږ سپین خان ډېره غټه اوازه وه خو پته نه لګي چې څه چلو شو او بس ځای کې ناست دی منو بس میلمانه ځي راځي یاره مبارکي اله نو حالات ښه دي نورو زه ټیک ته السلام علیکم راچا کار شي راشه هغه چې د کتیا لاله ورشو چې مبارکي وله ورکو بخیر هلاله څنګه راځئ کینې دې کینې تاسو څنګه خیر دی هله ګوله ولا ما خو وراړو امکان وونه چې زه به پاس شم ما د سپین خان ډېره غټه اوازه وه خو پته نه لګي څه چلو شو یاره داسې بس مونږ ټول تاسو سره ولاړو په منډې ټول سره ووالې او مونږ ته پته وه چې دا به ته ګټې ماتې په تا باندې زور وړو چې وړېږم بس ډېره هله ګوله وه خو پته نه لګېده ما خو یاره بس حالات خراب دي ځکه چې په هغه سکول کې جاپان سکول کې خو هله ګوله وه داسې چې بس ما سپین خان دی او سپین خان دی السلام علیکم بھیا مبارک شه کماره څنګه حال دی خیر دی راغلې غټه اوازه وه د سپین خان خو یاره پته نه لګي څه چلو شو یاره څنګه راځه کښېنه که نه نه خان کېدل خو نه خو زما حساب د څه حساب و داسې پاس عجیبه خبره ده نو سپین خان شو نه کاکي خان شو واقعي خبره ده چې سیاست یې په سیاست کې دی ووالي